ریخي ریخي بېتکن زما کچکور پیجني ګل څانګې ستا د کلي خلک ما ټول پیجني ګل څانګې ستا د کلي خلک. سلامونه او نیکې هیلې احترامات. زه یم ستاسو ورور ستاسو قربا مشال بنګش له خپلې پاڼې خپلې صفحې ستاسو هم درنه پروګرام خوشحال مازدیګر کې امید لرم چې ټول مینوال به راته روغ او جوړ تازه به وئ او په دې سختو حالاتو کې به د ژوند نه خوندونه اخلئ. مینوالو ادبي خپرونه ده، په دې کې به له شاعرانو او ادیبانو سره ستاسو ملاقات کوو او له هغوی ښکلي کلامونه به له تاسو سره شریک کوو. مینوالو موږ سره اوسئ. نن مازدیګری مو له سهیل احمد صاحب خواله راوړی دی او له هغه نه به د کار او د زیار خبرې اورو او له هغې نه به ښکلي کلامونه اورو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. پروګرام خوشحال مازدیګر کې هرکلی درته وایي. وعلیکم سلام. ټولو ناول خو ستاسو ډېره ډېره مننه چې دومره مصروفیاتو کې موږ ته خپل قیمتي وخت راوبخلو. ډېره ډېره مننه. مهرباني کور ودان خوشحاله او ژوندی اوسئ. یو څو لنډو ټکو کې خپله پېژندګلو وکړئ. جی زما نوم سهیل احمد دی او په ادبي دنیا کې مې تخلص سهیل دی. نو سهیل احمد سهیل په نوم یادېږم او زما د پلار نوم اجمیر باچا دی او زه د ټل اوسېدونکی یم. ټل د ځمکې سره تعلق لرم. ډېره ښه ده. ډېره مننه چې ځان مو راسره معرفي کړو. سهیل احمد صاحب د خپل ادبي او تعلیمي کریر حوالې سره معلومات راکړئ. جی ادب کې تقریبا 3-4 کاله کېږي او پښتو ادبي چمنټل سره تعلق لرم او د تعلیمي باره کې دردا وایم چې تعلیم مې هم جاري ده او علامه اقبال اوپن یونیورسټي نه بي ایډ کوم لګیا یم او دې سره سره زه ماسټر هم کوم په یونیورسټي. جی ډېره ښه ده. مننه. زیات ترتب ازمایي د نثر په میدان کې لري او که نه د نظم؟ زما د خوښې زه به درته وایم چې غزل دی. ما ته خپله هم غزل خوند راکوي او غزل واورم، لیکم، لولم، هر څه په غزل ما ته تقریبا زیات خوند راکوي. نثر چرته کې وګورم داسې لولم یې خو دومره شوق مې ورسره نشته. نو غزل سره زما زیاتره شوق غزل سره. ډېره مننه. مهرباني. سهیل احمد صاحب د خوشحال مازدیګر کتونکو سره که یو ښکلی کلام مو شریک کړو. د سپرلي ډېر ښکلی موسم دی او د خړ په غاړه باندې ناست یو چې دا کتونکي هم ترې خوند واخلي او دا ناست ملګري هم ترې خوند واخلي. ډېره مننه وایي. ولې نه، ضرور. کلامونه خو اصل کې ډېر دي. ډېره مننه. کلامونه خو اصل کې ډېر زیات دي او ملګري اکثر یو نیم کلام ډېر زیات خوښوي نو هغو کې به درته یو ووایم. خو مطلب دا چې زما سرور زما شراب یعنې ته، زما سرور زما شراب یعنې ته، زما د ژوند هر انتخاب یعنې ته او د دې طالب او د سرخاب دا معنا، د دې طالب او د سرخاب دا معنا، طالب مې نفس او سرخاب یعنې ته، ملنګ ملنګ گدا گدا یعنې زه، ملنګ ملنګ گدا گدا یعنې زه، حضور حضور جناب جناب یعنې ته او تګي به خود دستا په لوري راځي، تګي به خود دستا په لور راځي، دستا په لوري راځي، د تګو تګو یو دریاب یعنې ته. ډېر زبردست. یو ځل بیا. ډېره مننه. تګي به خود دستا په لوري راځي، د تګو تګو یو دریاب یعنې ته او دستا لوستو نه پس دنیا لولم، دستا لوستو نه پس دنیا لولم، زما په سترګو پروت کتاب یعنې ته او مقصد د معمولي عمر حساب، د معمولي عمر حساب سهیله، د معمولي عمر حساب سهیله، د معمولي عمر حساب یعنې ته. ډېره مننه. ډېره مننه. ډېره مهرباني. مینوالو دا و سهیل احمد صاحب چې ښکلی کلام مو ترې واورېدو. ډېره مننه یې کوو. سهیل احمد صاحب په اخره کې به د خوشحال مازدیګر کتونکو ته څه پیغام ورکوي؟ جی پیغامونه خو ډېر دي خو زموږ د ادب سره ریلیټډ کسان یو نو موږ خو هر چا ته چې زموږ د امن پیغام ورکوو. ټول دا چې په چاپېرچل کې همیشه کوشش کوئ چې امن خوروئ هر چېرته کې چیز او دې سره سره تعلیم باندې پکار ده چې موږ زور ورکړو که نه، ولې چې زموږ د روشن مستقبل کم تصور دا تعلیم نه بغیر ناممکنه ده. نو دا دوه پیغامونه دي زما کام لپاره انشاءالله. ډېره مننه. مننه. مهرباني. د قیمتي وخت راکولو مو نړۍ مننه چې په دې دومره سختو حالاتو کې موږ ته وخت وویستلو. ډېره مننه مو کوو. مینوالو دا و سهیل احمد صاحب چې ښکلې مرکه مو ترې واورېدله. تر بل خوشحال مازدیګره پورې په لوی الله مو سپارمه. ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.